صدر اجازت باندې به یو غزل ووایم. مطلب ده چې د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی. د پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی او د ماشومانو په لاسونو کې قلم پکار دی. پرمختګ په لاره هر چا ته قدم پکار دی او د ماشومانو په لاسونو کې قلم پکار دی. او اغیار لګیا دی ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي. اغیار لګیا دی ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي. پښتونه ستا په داسې حال باندې ماتم پکار دی. اغیار لګیا دی ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي. پښتونه ستا په داسې حال باندې ماتم پکار دی. او بل شعر دی چې مینه پېژني د مینې په معنی پوهېږي. چې مینه پېژني د مینې په معنی پوهېږي. داسې د ګل په شان پې ښکلی او صنم پکار دی. مننه چې خاموشي وي او د شور پکې اواز هم وي. چې خاموشي وي او د شور پکې اواز هم وي. ما ته بس داسې یو خاموشه غوږچم پکار دی. او موږ به تر څو داسې ویرونه په لاشونو کوو. موږ به تر څو داسې ویرونه په لاشونو کوو. زموږ په خاوره باندې امن د سغم پکار دی. او زما د زړه نه خو نادانه هر وخت وینې څاڅي. زما د زړه نه خو نادانه هر وخت وینې څاڅي. زما پر هر زړګي له څه مرهم پکار دی.